د هرات ولایت د ګذرې ښاروالۍ لخوا د څه باندې 14,000 نیالګیو د کښېنولو بهیر پیل سو. ټاکل شوې چې دغه نیالګي د هرات کندهار لویې لارې په اوږدو کې د هوایي ډګر له دروازې د امیر داوود دروازې په ګډون په بېلابېلو ځایونو کې وکرل سي. سرسبزی خود از او برای محیط زیست برای کشور ما و شما مفیده. دیگه ای که همه باید دست به دست همدیگر بدیم، در هر کجای کشور که هستیم یک نهال قصر کنیم. در بخش نیالشانی چون فصل نیالشانی هست و سهم بگیرن در هر پروسه و در هر برنامه فی نفر یک نیال قصر کنه انشالله که تا که ولسوالی زیبای گذره زیبا هست باز انشالله زیباتر شه. دغه مسئولین د شنې چاپیریال په جوړولو او ساتنه کې د ښاریانو ونډه مهمه بولي او وایي چې د دې بهیر په دوام به تر شعبید بنده پورې په راتلونکي کې د نیالګیو په کښېنولو سره عملي سي. د 14,300 خالي د انکشافي بودیجې د ښاروالۍ څخه په تعداد د 9,00,000 افغانۍ یا کمې لږ دا خریداري سوي دي او د هر نهال قیمت ناجو په یو ډیر ارزانترینه قیمت باندې موږ او په یو ډیر ښه کیفیت باندې موږ ناجو اخیستی دی. یو شمېر اوسیدونکي او پانګوال د دغه ادارې له فعالیتونو څخه مننه کوي او د شنو سیمو په پراختیا او ساتنه کې د ښاریانو پر همکارۍ ټینګار کوي. با یک نهال هیچ کس غریب نمیشه. انشالله و رحمان از تمام دوستان خواهش میکنیم که کار انجام بدن و یک خدمت بزرگ به تمام مخلوق است. انا اوس ماشاءالله ورته ګوري د میدان هوایي څخه تر شارای امیر داوود آغا پورې دغه نالنګ کښېنول سوي دي. د فضای شارک ده او دا فضا ته ورته ګوره څونه ښایسته خوند کوي. دا تونل جوړیږي. خو د اقلیم د بدلون د کنټرول په موخه د شنو فضا رامنځته کول ساتنه او پراختیا مهمه ګڼل کیږي او اسلامي امارات په دې برخه کې اقدامات پلي کړي دي.